دا ګلپي سلغه وطن کې زنه زه نه بیا خو لغمان ته بیخي رانیسئ، موږ لغمان کې ګلپیان زیات لرو. دا څه شي ټرتو سټارټ کړه یار. ملک کاکا ها بیا خو لغمان ته بیخي رانشئ، ځکه موږ لغمان کې ورته زیات لرو ګلپیان. هلکه دغه وکئ، دا نوم یې رانهیر شو، کمرې هم چالانې کوي دغه صاحب او ټیلر ګلزاده ټول مامان الله ټول کمرې چالانې کوي چې دغه وکړي. دا هلک صاحب سودا شوی، دا ټرت کوم ځای نه راغی. ټینشن کې والا نو دا ټرت هغه ستا پاک تبعون صاحب داسې خبره کوي که نه، هغه خبره کوي. اوس موږ بلې خوا ته بوځو، ملک کاکا بیا پکارېږي. نه پکارېږي، ولې نه پکارېږي؟ مخکې دا لکوزی صاحب داسې جای مو واسې ملک صاحب ته دا خبره څه پکې شته هر سباونه څوک په حقایقو باندې خفه کېږي ګلزاده صاحب. سباونه دنیا رواج هم دا شه د لکوزی صاحب، ها سباونه دنیا رواج هم دا شه ده. نشته لاش پکې. واه واه دا خو دې خراب. څه شته موږ پکې مخکې ټولو خلاصه کړي، نه نشته خلاصه دی کو ګلزاده باید کامره خلاصه کړي. زه خلاصوم لکوزی صاحب، مشکل نشته. د خو زه لږ تیاره کې پروت هم، ګروپ مې بند کړی و که نه، ګروپ چاره اوس مې ګروپ مې چالان کړی درته. نو مشکل نشته کامره. ملک صاحب اوس نو ټپو ته د خیره برابر شوې. ملک کاکا مستي دې وخوړلې، باید د مستو هغه ورکړې چې نوم ده تاوان. چېته بل څه کس په مستو مې چار ونه شوله. دا ده لکوزی صاحب، سلامونه سلامونه. سټر رومه پکې لګولې یار. ملک صاحب تا خواته درته را تا انډیوال خورېږي. ملک صاحب اکمې نه خوا په پازه کې لګول واچو ته غلی شي. خلپوټي تر منډه د ټرو کاما کوي. ملای نه کار واخله. ملک صاحب او کنه یار دا شا خوان نه کوي ټر 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 ټر. ها سباونه بالکل ملک صاحب بالکل. دا خلک مارتي چې دا رتاره ما خو ستاره غوال دی مړه ستاره غوال دی. انډیوال باندې بیګاره چې ګوپیان خوړلې تا ښه ملک صاحب، موږ تاسې راته وایي لمې خوړلی ده. پاکستان کې نو څو بجې دي؟ پاکستان کې نو 4 بجې به وي سهار. اوم همداسې شغله ده. هغه یخچال کې نور څه نه وو، یخچال دې مواس پرېښودو. ملای پکې پرته وای ودانه. پاکستان کې لاس منټه په سات څلور شوې. یوه ملک صاحب صحت دې خراب شوی نه دی که نه؟ لږ زیات شوی. روجم در باندې راغله. ارې کې خو سباونه زه غټېږم. والا آفرین. شکر الحمدلله الله د روزي شي. ارې یوه ویډیو مې هغې ته وچلوله ایډوانس کې خلکو ته والا آفرین چې ریډې کې جنګ جګړې ما کوئ، هوایي فیر ما کوئ، عید کې ډیمونو تماسه ویلینګ ما کوئ په ګاډو. یاره د نجار شو ملک صاحب. شک ملک صاحب خو زرقلي خان او نور علي خان د ښه وډرتول. نور علي خان میسج کړی دا خو چې د دې نه فارغ شو چې څه به یې دا خو ما ته میسج هم راوړلی. دا نور ولی خان باید ته موږ ته ښکاره کړي، دا یو عکس یې موږ ته ښکاره کړي. دا ډېر مشهوره سړی ده دا نور ولی خان. زه به یې څرنګه ښکاره کوم؟ دا یو موبایل ده په دې کې به بله ورځ به یې ښکاره کړي. زه یو دغه ته صبر وکړه، زه یو بل موبایل ته لمبار ورچوم که نه، بیا تصویرونه درته کوم چې تصویرونه راوستوه نور ولي. هغه نه راستوي چې دا لنجان ولي خانه نوي نوي نظامونه دي. بچیا امان الله یا ته پټ پات تصدیق یې نه. ټیلر صاحب تاسو سره چې هغه بل سړی ده هغه معیوبه غوندې چې ده هغه کوم ځای نه ده؟ زما خواته اوسېږي. ثوابۍ ده؟ هغه د ثوابۍ ده؟ نه ثوابۍ نه ده، هغه دی د مومند دی. ها مومند.
مقصد هغه هم ښه ډېر قوي اداکار ده او ګوره ډېر هغه مایلس شو ښه ممثل اډیسی ده شو وای هغه مایلس هر سړی نشي کوای سباونه ملک صاحب وای هغه دغه وکړه قصه وکړه هغه د باټینګل قصه نه ده چې مېلمه کړی وي در باندې خوړلې و ملک صاحب بس وته مې وی چې بس وروري بستره ویډاوای پتنګانو دغه مړه مایلس وي یاره ملک صاحب چې بس افسوس چې دا 3 بجې دلته 3 بجې دي کنه چې دلته ته ما سره وې اوس نو بس دلته بس امونه به مو اوري او ګوډه اوس تا راخلم چې روان مې ما ورته دوا سړی اوس مې په پالیګونو شروع کړی وي دا ملوګان به ورته خوري مامې ملک صاحب وایي ما د امونو کریټ منځ کې وکینې ها ولام ښه میوه ده زما هم خوښېږي واقع موږ سباونه یو 15 رسې ملګري یو ټول افسرون دي غاړ غاټ ها بیا لوړ شو ځنګل ته کچا کمرې ته لوړ شو کچا کمرې ته ها ها دا کچا کمره مو ته ډېر خوند درکوي هاي یاره ملک د کچې کمرې نه یاد کړله وړم د کامې ته د وړم ګوړه داسې نه م خوښېږي او په ګاڼه کې د خوشو کوم اورې نو بس هلته به د لوښو نه ده لوښو نه جوړه کوډۍ نه ده کوډۍ نه بس کوډۍ د خوښېږي که نه او په دې بنګاو منګاو جوړ نه کړي هلته ورته کچا کمرې ته چې لوړ شو که نه بس د سوز موز والا رولو ګډان مډان پلوټ وېدون وي بیا ټول شپه ووایو مایلسونه موبایلونه بند وي هاي ملک صاحب اتڼ دې لیدلی دی ملک صاحب ټپې اتڼ یاره وایم چې د ملک صاحب اتڼ دې ولیدو که نه که ته بیا دغه اتڼ وګورې هغه په داسې سباونه موږ په عذابی زه نور ځمه دغه نور زه پرې وځم ملک کاکا د یا شعر و یا د یعنې یو شی ملک کاکا د هر وخت د ماته ویلې ملک کاکا داسې سړی ده اوس 3 داسې د مینې ډکې ټپې ورته وکړه چې پتې ولګي اوس ته وایي ملک صاحب ورځه د بریتو نه د جار سم ملک کاکا ای د بریتو نه د جار سم مهرباني په مستو منې څه چار کېږي ملک صاحب ورځه پې زه ملک کاکا لږ مو خنده دا ټول ما ته وایي لږ وخنده لږ مو